بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې او د ژوند په مزو کې به یې. ډېر وخت بعد درسره یوه بله ویډیو شیر کومه. په دې کې مونږ یو نوی سیټینګز به کوو. نو داسې مسله ده چې کله مونږ اکثر داسې وکړو چې لیپټاپ کله مونږ آن کوو، نو څه وشي چې کله لیپټاپ آن شي او دا ډیسکټاپ راشي، نو اټومیټیکلي مونږ سره څه وشي، دا کروم براوزر چې دی آن شي یا داسې بل براوزر وي. لکه زما دې کې څه مسله ده، زه چې کله لیپټاپ آن کړم نو دا براوزر نه دی، ایواسټ سکیور براوزر یا کروم دی، سمپل ده. نو دی اټومیټیکلي څه شي، آن شي. نو زه غواړم چې دا دې آن نشي. ټیک ده، دا لیپټاپ آن کېدو سره. نو د هغې سمپل سیټینګ دی. څه به وکړو، د ټولو نه اول به مونږ راشو دا به آن کړو. اوپن کوئ دا. چې دا اوپن کړو دې رایټ سایډ دی دا 3 ډاټس دي، دا به کلیک کوئ. په دې کې به لاندې راشئ په دې بټن. نو سیټینګز به اوپن کوئ. ټیک ده. دې ځینې مختلف سیټینګز مونږ کولی شو. زمونږ د مسلې چې کوم حل دی هغه په دې ځای کې دی، دا آن سټارټ اپ. ټیک ده. نو دلته یې آن سټارټ اپ څه ورکړلی چې لانچ ایواسټ براوزر اټومیټیکلي وین یور کمپیوټر سټارټس. نو که دا اپشن صحیح آني، دا اوس ما آپ کو دی نه مخکې، نو ځکه دا څه دی، آف دی. نو که دا چېرې آن و نو دا څه وکړئ، آف کړئ داسې. دا اوس آف شو، نو دی به اوس بیا د لیپټاپ آن کېدو سره به دی اوس نه آن کېږي. نو ډېر یو اسان سیټینګ دی. امید لرم چې ویډیو به خوښ شي.